درنو اوریدونکو سلامونه. نن د شنبه ورځ د 2025م کال د ډسمبر شپږمه نیټه ده. زه مجاهد جواد یم، سرچینې ته ښه راغلاست. نن را سره قدرمن شاه محمود میاخیل صاحب چې د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسول دی، د ننګرهار پخوانی والی و او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال هم دی، ملګری شوی. قدرمن میاخیل صاحب، سلامونه او مرکې ته ښه راغلاست. سلام ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کور مودان. میاخیل صاحب، راځو لومړی پوښتنې ته. پاکستان دا مهال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تروریزم ضد کمیټې غړی دی، خو په دې وروستیو کې په وار په افغانستان هوایي بریدونه کړي، ګڼ ملکیان یې وژلي او ژوبل کړي. څنګه کیدای شي چې یو داسې هیواد د تروریزم ضد کمیټه کې وي چې خپله په وار په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې ترهګري کوي؟ د ملګرو ملتونو خپل رولز دی او هغه د امنیت په شورا کې 15 کسیزه کمیټه وي. بیا هغې کې د بعضې هیوادونو عضویت تغییر کوي، کال په کال یا هر 2 کال لپاره، او 15 غړي چې کوم دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه هلته دایمي غړي وي، چې امریکا ده، روسیه ده، چین ده، فرانسه او انګلستان دي. نو په دې خاطر باندې د امنیت په شورا کې د پاکستان غړیتوب هلته دی. نو هلته بیا د تروریزم ضد کمیټې مرستیال دغه پاکستان دی. خو دا خو بیل چوکاټ دی، اما دنیا ته او منطقې ته او افغانانو ته ټولو ته معلومه ده چې په تېرو 15 لسیزو کې پاکستان افراطي یا غیر دولتي ډلې دا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کړي دي، روزلي دي او هغه استعمال کړي دي. او متاسفانه چې افغانستان د تروریزم یا د نیابتي جګړو قرباني و، چې په دې کې د پاکستان رول زیات و. یعنې همیشه تقریبا د 15 لسیزو کې په ډېره ښکاره او مستقیمه توګه باندې د افغانستان په دغو کې مداخله کړې ده. اما دا چې پاکستان اوس پخپله د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او داسې وانمود کوي چې د تروریزم مرکز د خپل ځای نه، یعنې د پاکستان غواړي چې افغانستان طرف ته انتقال کړي. دا په دې معنا باندې چې دلته تروریزم نشته دی او د پاکستان د طالبانو د راتګ سره تروریزم اضافه شوی دی. حال دا چې دیو تقریبا په لسګونو نورې ډلې تقویه کړي دي، ځکه چې د بیل اهدافو لپاره استعمال کړي دي. نو افراطیت د هدف نه چې افراطیت داسې نه چې د طالبانو د راتګ سره اضافه شوی دی، بلکې پاکستان د افراطیت په 40 کلونو کې روزنه او تربیه کړې ده. نو غواړي چې ځان سپین کړي او په عین حالت کې د نورو اهدافو لپاره چې کوم ځای نه پروژه واخلي یا د کوم ځای نه په افغانستان کې زیات نفوذ ولري، کنټرول ولري. ځکه چې د کوم حده پورې چې ماته معلومات دی، یعنې پاکستان اوس یوازې اختلاف زموږ د ډیورند د فرضي کرښې په اساس باندې نه دی، بلکې پاکستان غواړي چې هر څوک په کابل کې وي باید خپله خارجي پالیسي، که هغه امنیتي وي، اقتصادي وي، سیاسي وي، باید د اسلام آباد لارې تنظیم کړي. او دا زه فکر کوم چې هېڅ حکومت لپاره، هېڅ افغانانو لپاره دا قابل قبول دی. ولو که همدغه طالبان او مجاهدین د پاکستان لخوا یعنې حمایه شول او دا هم یو واضح حقیقت و، اما دیو هم دې خبرې ته حاضر نه دي، ځکه چې دا څوک منلی نه شي. هغه نور جدا مسله دي، خو دغه استقلال مسله دا څوک ورسره منلی نه شي. بالکل. د افغانستان کورنۍ مسلې ته راځو لږ وروسته. خو پاکستان خو نه یوازې په افغانستان کې تل وسلوالې ډلې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه روزلې دي، پاللې دي، ملاتړ یې کړی، بلکې د سیمې ډېرو نورو هیوادونو لپاره هم داسې وسلوالې ډلې لري. که تاسو دې ته اشاره وکوئ چې دا کومې ډلې دي چې دوی پې کولی شي په سیمه کې هر هیواد چې وغواړي دوی وګواښي؟ د ډلې خو مختلف مخکې عرض وکړي چې مختلفې ډلې دي. په ډول مثال لښکر طیبه دې جوړ کړی و چې په کشمیر کې د هند په ضد استعمال کړي. طالبان د افغانستان په ضد باندې استعمالول. همدارنګه د ای پی آی ایم چې شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، دا په یغور کې د هغې نه استفاده کوي، ریښې پاکستان کې دي. همدارنګه حزب تحریر چې هغه په تاجکستان کې فعالیت لري، اما په دیو په کمپونو کې تربیه شوي دي دا کسان. همدارنګه ایومیو یعنې اسلامي تحریک د ازبکستان
هغه جدا مسله ده، یعنې د هغې دپاره دا هلته فعالیت کوي. همداسې داعش په مرکزي اسیا او روسیې په دغه سیمو کې یعنې هلته بعضې فعالیتونه لري. د ایران دپاره سپاه صحابه و، جیش العدل و، دا ډلې جوړې کړي دي چې هغې د شیعه په ضد یا د ایران په ضد باندې هلته فعالیتونه دغه لري. تاسې څه موده مخکې به لیدلي وي دا یو کال نیم چې ایران په پاکستان کې د بعضې مرکزونه د جیش العدل ویشتل او په هغې باندې حمله یې وکړه سره. نو پاکستان تقریبا دغه لکه فرانچایز غوندې ده چې دې نه استفاده کوي او غواړي چې هر یو بیا دې ملکونه یا وایي چې زه به دا لږ کنټرول کړم که تاسې ماته باج رانه کوئ یا څه ګټه ترې وانخلي، نو بیا به دا تقویه کوي چې هلته یو ګډوډي جوړېږي سره. نو غواړي چې په دغه ګډوډۍ کې خپل نفوذ او همدارنګه بالاخره اقتصادي مسایل دا ټول مخې ته بوځي او دې نه استفاده وکړي او دا تکتیک د دې کار ورکړی دی. یعنې تر اوسه پورې په دغه 50 کلونو کې یعنې مؤثره وده تمام شوې د پاکستان لپاره. اما اوس دغه مارانې چې په خپله روزلي دي اوس خصوصا مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې داسې ډلې اوس پاکستان کې هم شته ده، دغه په خپله ټي ټي پي مسله ده، دا لبیک اسلام ده او دا نورې ډلې دي. په داسې حال کې چې امریکا ناټو نړیوالو په افغانستان کې 20 کاله حضور درلود، دوی ولې په دې ونه توانېدل چې پاکستان له داسې کړنو څخه منع کړي یا د دوی مخه ونیسي په داسې حال کې چې جګړه ټوله په افغانستان کې روانه وه؟ خو دا یو بل بحث هلته د جمهوریت په وخت کې همدا وو، ځکه چې زموږ دواړو جمهورریسانو د امریکې سره یو مشکل همدا و چې د تروریزم مرکزونه دا په پاکستان کې دي او تاسې باید د هغې په مقابل کې اقدام وکړئ. تاسې ولیدل چې اسامه بن لادن چېرته وو، په خپله طالبانو مشران چېرته وو، د کویټې شورا، د پېښور شورا، همدارنګه ډېر د طالبانو مشران هلته ونیول شول، هلته ووژل شول. په پاکستان کې حکومت چې دوی سره مخالفت درلوده یا به د دوی د پالیسۍ سره موافق نه وو، نو لکه په خپله ملا منصور، یاسر، فرضاً نور طیبه هغه دا کنه چې هلته ویښ شو، زخمیان شو سره. نو دا یو نوع مشکل موجود و چې پاکستان هغه دوه مخه سیاست دلته لوباوه. متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایان هم د خپلو اهدافو دپاره نشو کولی چې د پاکستان په مقابل کې جدي اقدام وکړي، هغه ځکه چې په افغانستان کې یو نیم لک عسکر وو د امریکا او د دې هغه لوجستیک لویه لاره د پاکستان د لارې وه او په هغه کوم اهداف به چې کوم یې وو چې کله به پرې فشار راغی پاکستان باندې، بیا به د پاکستان ولګېده، یو څو کسه به تیار هلته نیولي وو، لکه مرغانچه کې کسان ساتلي وو، هغه بیا امریکې ته ورکړل په لاس باندې او ویل چې دغه موږ تاسې مبارزه کوو، خو دوی به هغه یوه اصطلاح استعمالوله چې هغه you are willing but not capable، یعنې معنا ده چې موږ اراده لرو چې د یو په مقابل کړو، خو د دې ظرفیت نه لرو چې موږ د دې په مقابل کې مبارزه وکړو او دا زیاتره په د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو کې هلته دي، موږ باید هلته عملیات وکړو. د مختلفو عملیاتو دپاره، د اغزن تار دپاره، نور دپاره د امریکا نه دې ډېرې پیسې ترلاسه کړې، دا یو وسیله وه. خو متاسفانه چې هغه وخت کې د امریکې پالیسي هم دغه وه، داخلي موږ مشکلات درلودل په داخل افغانستان کې، اختلافو د مسایلو ځکه چې مصطلح اپوزیسیون سره خپلو افغانانو سره هلته ته جنګېږي او هغه راځي ستا په ضد باندې جنګېږي په داخل کې، نو داسې مشکله وه یعنې چې د دې مخه نیول شوې وه. نو زه فکر کوم چې یعنې سړی د تېرو تجربو نه باید یو څه درس واخلي. میاخیل صاحب، پاکستان لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د دې په خاطر چې دا مهال د ترهګرۍ دغه ټوله پړه په افغانستان واچوي، په کابل کې له واکمنو غواړي چې د ټي ټي پي په له منځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي. لومړی خو ټي ټي پي ټول بریدونه د پاکستان په خاوره کې کوي او آیا رښتیا هم طالبان یا په کابل کې واکمن کولی شي چې د ټي ټي پي په وړاندې کوم اقدام وکړي؟ ورته داسې چې د طالبانو راتګ نه مخکې هم ټي ټي پي په پاکستان کې عملیات کول، داسې نه چې د طالبانو په راتګ کې دوی عملیات کړي دي. ما مخکې یاد وکړ چې په دغه ټي ټي پي کې دوی 2 ټي ټي پي درلودل، یو هغه ټي ټي پي چې ښه ټي ټي پي چې معنا ده چې د پاکستان د اهدافو په خاطر باندې طالبانو سره یو ځای د افغانستان په مقابل کې جنګېدل، نو دوی ته به دوی ښه ټي ټي پي او هغه ټي ټي پي یا ګروپونه به چې بیا په داخل پاکستان کې عملیات کول، هغه بیا په خرابو طالبانو باندې تقسیم کړي وو چې هغې ته به خراب ویلې. نو دا یو خبره ده چې دا مسله مخکې موجوده ده او دوی په خپله ایجاد کړي دي.
دویمه مسله دا چې په دغه سیمه کې غواړي چې دغه افراطي ډول په واسطه باندې په خپله پښتانه چې دواړو خواو د فرضي کرښې دي دا پرې وټاکوي. یعنې یو بل هدف د دې دا هم دی سره. خو د طالبانو لپاره دا مشکله ده چې اول خو دا ده چې طالبان نه دي غواړي چې فتوا ورکړي چې د ټي ټي پي په مقابل کې. نو د فتوا مرکزونه خو مخکې پاکستان کې وو، اشرفي او بنوري او حقانیت دی د افغانستان په ضد باندې فتوی ورکولې چې دلته جهاد روا دی سره. نو دا طالبان نه څنګه دا فتوا غواړي، دوی باید په خپله فتوا ورکړي، هغه د دې کار دی. دویمه مسله دا چې طالبان په نظامي حالت باندې هم نشي کولی چې د ټي ټي پي مقابل کې لاړ شي او د پاکستان جنګ وکړي او هغې خالصلا کړي، او دا هم د طالبانو لپاره امکان نه لري. او که وي کړي ځکه چې هغه سیاسي حالت باندې چې طالبان د ټي ټي پي سره یو ځای د افغانستان په حکومت مقابل جنګېدلي دي، یو ځای اوسېدلي دي، نو دوی د خپل صفوف ټول د لاسه ورکوي او خپل قوت د دې کمیږي. نو په دې خاطر باندې په هر حال باندې په سیاسي حال باندې په د فتوا په لحاظ باندې او د ارادې په لحاظ باندې دا امکان نه لري چې د پاکستان جنګ دی طالبان وکړي. مننه. او پاکستان ولې له افغان طالبانو غواړي چې د ټي ټي پي په وړاندې د دوی فتوا ورکړي یا د جنگ فتوا دې ورکړي؟ د افغان طالبانو لخوا داسې فتوا ورکول به څه اغېز ولري یا کوم وزن لري چې دوی حتی د طالبانو د مشرانو په وینا په مختلفو خبرو کې له دوی نه دا غوښتنه هم کړې ده؟ دوی خو غواړي چې طالبان هم بدنامه کړي هم یې ضعیفه کړي. بدنامه په دې معنا باندې چې داسې ونه وکړي چې د ټوریزم مرکز او جګړې دلته په افغانستان کې دي، او صحیح ده چې طالبان منځ کې یو څه نفوذ لري یا بعضې مسایل به وي، خو داسې نه ده چې افغانستان مرکز د ټوریزم دی. یعنې دا یو بدنامول دي. دویمه دا ده چې دغه د طالبانو زه فکر کوم چې دا کومه پالیسي چې دوی روانه کړې چې د هر څه په ضد باندې دي، دا هم د یو د طالبانو بدنامولو یعنې یو پروژه ده، خو متاسفانه چې دوی پرې سر نه خلاصېږي او په زور غواړي چې د پاکستان نفوذ دلته اضافه کړي. ځکه که دغسې حالت وي چې هر څه بند وي او چاته پکې څه هم دغه نه ورکوي، پس دا خلکو ته زمینه مساعده نه وي د کار او ژوند او سیاست او د ا نه نیولې د الف نه تر ب یا پورې ټول هغه ملایانو طالبان مقرر وي او تعلیم یافته قشر نه وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز وي، افغانستان د انزوا په حالت کې وي، نو دلته به یو ضعیف افغانستان وي. نو دغه ضعیف افغانستان کې بیا پاکستان کولی شي چې خپل نفوذ وساتي. د دې نه علاوه پاکستان په خپله په داخلي نورو چیلنجونو سره مخامخ دی. یوازې ټي ټي پي مثلا ده، تاسې ګورئ چې بلوچستان مسلحانه جګړې کې د پاکستان د پوځ په مقابل کې خپله ازادي غواړي هلته. همدارنګه په خپله په عمران خان ډله په خیبر پښتونخوا کې هلته اوس په حکومت کې د هغې په لاس کې د نظامیانو د پالیسۍ سره مخالف دي. سند کې همدغسې مهاجرو پښتانه هلته اوسېږي، د سندیانو سره مشکل لري. حتی د پنجاب په اطرافونو کې اوس د عمران خان ډله یا نور د پوځیانو سره دغه دي. نو پوځ هغه خپل پخوانی هغه کوم اعتبار چې درلوده په داخل د پاکستان کې، هغه اوس په دې جنګونو په وخت کې لاسه ورکړی دی. او هغسې سیاسي جوړښتونه چې پخوا وو هغه هم مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس فقط غواړي چې خپل ځان په قدرت کې وساتي او د زور د لارې مشکل پاکستان کنټرول کړي او ډیکټاتورۍ په مقابل کې خامخا ګروپونه او عکس العمل خامخا موجود وي. تاسې ګورئ چې د هغې په خپل قانون اساسي کې تغییر راوست، د پوځ مشر د ټولو قواو مشر که د پیاده قواو نیروی درستیزه، د دې نه علاوه چې دوی به بیا وروسته محاکمه کېږي نه، ځکه چې پراخه فساد د پوځ په دغه کې موجود دی. کله چې فساد رامنځته شو بیا ښکته قدمې د پورته قدمو امر او دغه نه مني سره. نو پاکستان یعنې د خپلو داخلي اقتصادي او سیاسي او نظامي مشکلاتو سره مخامخ دی. نو دوی غواړي چې دې خوا ته خپله توجه رادغه کړي، هم توجه د خلکو بل طرف ته وواړي، هم کومه پروژه واخلي او هم ضعیف افغانستان لکه ما چې مخکې ویلې چې دوی غواړي چې په افغانستان کې هر حکومت چې وي لکه د ټولو حکومتونو سره ورانو
د داود خان په وخت کې د مخالفت درلوده، ظاهر شاه په وخت کې درلوده، د خلقانو په وخت کې درلوده، مجاهدینو سره درلوده، طالبانو سره لري، اوس جمهوریت په وخت کې درلوده. خو خبره همدا ده چې دوی غواړي چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نظامي پالیسي چې کومې دي دا باید د اسلام آباد له لارې تنظیم شي او دا امکان نه لري. او په یو ډول د پاکستان د پوځي استابلیشمنت یا د پوز هم دغه خپل کړنې دي چې پښتانه یا بلوچستان وس د هغوی پر ضد باندې راپاسېدلي دي یا ازادي غواړي او یا بریدونه کوي. د بلوچو د حقونو لپاره یو مبارز ماما قدیر تل رسنیو ته ویلي دي چې تر 10 او 13 زره پورې بلوچستان ورک دي، مړه ژوندی ورک ده، د هغوی میندې خویندې ورته په تمه ناست دي. خو په هر صورت راځو د افغانستان دننه د هیواد دننه یوې بلې ستونزې ته، د طالبانو د نظام مشروعیت ده چې هغه مشروعیت نه لري. په نړۍ کې تر اوسه هیڅ هیواد هغه په رسمیت نه ده پیژندلی. یو شمېر هیوادونو به ورسره سفارتي اړیکې ټینګې کړې وي. خو یوه لویه اندېښنه چې نن سبا ډیرو خلکو سره دغه دا ده چې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې 20,000 مدرسې جوړې شوې دي. داسې مدرسې چې یو وخت په پاکستان کې وي. د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې په هغه مهال وایي چې تر 10,000 داسې مدرسې دي په پاکستان کې چې راجستر هم نه وي او د همدغه مدرسو په طالبانو یې جمهوریت وپرځوه په افغانستان کې. آیا فکر نه کوئ چې 10 کاله وروسته به په افغانستان کې هم د توندلارو شمیر له کنټروله ووځي او بیا به ټوله نړۍ په دې نه توانېږي چې هغه مهار او کنټرول کړي؟ دا خو یو لوی مشکل له ما مخکې چې ویل چې په افغانستان کې اول باید موږ د تاریخ نه دا عبرت واخلو چې د نفع او انحصار د قدرت سیاست د یوې ګروپ او ډلې لخوا پخوا یې نتیجه نه ده ورکړې، د خلق دیموکراتیکو نتیجه ورنه کړله، د مجاهدینو نتیجه ورنه کړله چې یوازې هغوی غوښتل چې کنټرول ولري، طالبانو تېرې دورې نتیجه ورنه کړله، جمهوریت کې یوه اشتباه چپونکي وشوله، هغه همدا وه چې طالبانو ته په هغه وخت کې ځای ورنه کړی، طالبان نفي شول په هغه وخت کې. وروسته هغه د مشکلات رامنځته شول. نو طالبان دغه ټولو حکومتونو او رژیمونو د پخوانیو نه ډېر په ضعیفه حالت کې دي. نو چې دوی دا ټول ملت نفي کوي خو دوی پخپله دوام نشي کولی او هر تغییر چې بیا د نظامي لارې په افغانستان کې راځي دا د افغانانو په ګټه باندې ډېر قیمتي و د تمامېږي سره. نو یو مشکل همدغه دی چې دا کوم افغانستان چې په انزوا حالت کې دی چې ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، دا یې لویه مسله ده. دویمه مسله چې دا هغه پخپله د طالبانو دا کومه طریقه چې دوی روانه کړې ده، لکه مدرسو ته تاسې اشاره وکړل، دا مدرسې صحیح ده چې داسې مدرسې نه دي چې لکه سابق غوندې لکه حنیفه ابو حنیفه یا اسدیه یا نجم المدارس و دا رقم، خو تقریبا هر جومات کې دې یو مدرسه وړه جوړه کړې ده. تقریبا یو لکه 15,000 جوماتونه په افغانستان کې دي. نو او تاسې که کابل ته زیاتره خلک چې تللي راغلي دي ټول همدا وایي چې بس طالبان هر چا ته وایي چې بس کومک وکړي چې مدرسه سره جوړ کړي. هر طالب اوس ځان لپاره غواړي چې د حلقې د درس او د مدرسې شکل باندې یو دغه جوړ کړي. نو دغه ځوانان چې فارغېږي د دې مدرسو نه، دغه که 20,000 وي او 50 کسه د هر یو نه په کال کې فارغ شي، دا 1,000,000 کسان شول. 10 کاله پس به 10 میلیونه ځوانان موږ لرو چې یوازې به د مدرسو نه فارغ شوي وي، اما نور به هېڅ کار و روزګار و ژوند و دغه به نه لري. نو دوی به څه کوي؟ خو دا پخپله غیر دې نه چې جنګ ته سوق شي او یا نور مشکلات په داخل افغانستان کې رامنځته کړي، یعنې ولس ټول د یو لوی مصیبت سره مخامخ کوي او دا هم یو لوی ناورین دی. ځکه دلته دا مدرسې داسې نه دي چې افغانان ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام باور لري، اکثریت 99% افغانان دلته د اسلام خپله چې اسلام یاد کړی دی، په مکاتبو هم یاد کړی دی، ښوونځیو کې هم یاد کړی دی، په کلي کور کې هم یاد کړی دی. نو په دې خاطر باندې داسې نه ده چې خامخا باید سړی د مدرسې نه فارغېږي. موږ ساینس ته ضرورت لرو، ټکنالوژۍ ته ضرورت لرو، اقتصاد ته ضرورت لرو. نو دا که ټول بند وي خو ته به فقیر هېواد یې، محتاج هېواد به یې، دنیا ته به د لاس اوږد وي. بیا وبخښئ میرزا صاحب، خبرم پرې کوم، بخښئ، یوازې د دیني زده کړو ستونزه نشته په هغې کې، خو به هېڅ ستونزه نه وي. اندېښنه په دې کې ده چې دې خلکو له ځان سره هغه سخت دریځي او توندلاریتوب راوړی، جګړې راوړې وې، د 20 کاله د جمهوریت په وړاندې وجنګېدل. نو که دوی د دیني زده کړو ترڅنګ دغسې د دوی په اصطلاح جنګیالي وروزي، نو دا خو به بیا یوه لویه ستونزه وي که نه؟ همدغه عرض دی که نه چې هم فقر اضافه کېږي، چې فقر اضافه شو پخپله جنګ رامنځته کېږي.
دا سره تړلي سره مسایل دي سره ځکه چې ته نظامونه حکومتونه چې جوړیږي او پیشرفت کوي هغه د اوږد وخت په دغه کې پالیسیو کې هغه پیشرفت کوي نو دغسې پالیسي چې وي چې هغه ستا د وروستوالي باعث ګرځي ستا د ملک د تباهۍ باعث ګرځي ځکه چې هر کال چې تېري یا هره ورځ چې تېرېږي افغانستان په تعلیمي لحاظ باندې وروسته پاتې کېږي نو دا خو یو لویه فاجعه ده یعنې دا ساده مسله نه ده چې د دې بیا ته ځکه ته به تعمیر جوړ کړی شي اما د خلکو روزل د یو انجینر ډاکټر او نورو روزل دا خو کلونه غواړي یعنې ساده مسله نه ده سره او دا ټول ګډوډ شو سره یعنې په دې دغه کې نو زه فکر کوم چې دا یو لوی مشکل دی که همداسې دوام کوي یعنې که طالبان صحیح ده چې بعضې کسان وایي یعنې خپله په دې عقیده وي چې جنګ د مسایلو لارې حل نه دی اما د طالبانو پاتې کېدل هم په دغه شکل باندې پخپله جنګونو ته زمینه مساعدوي او د دې مسؤلیت به د دې په غاړه باندې بالکل اوس همدغه د مشروعیت مسله په همدې به اخلاص کو نو میاخیل صاحب د دې موجوده واکمنو به څنګه مشروعیت رامنځته کیږي تاسو په خپلو خبرو کې په ټولنیزو رسنیو باندې په یو شمېر غونډو کې د لویې جرګې یادونه کړې ده څومره شونې ده څومره امکان لري چې د طالبانو د واک او ځواک لاندې به یوه ازاده او بې پرې لویه جرګه رامنځته شي دلته هم ته همیشه چې تصمیم نیسي د څو آپشنونو یا د څو بدیلونو په مقابل کې نیسي یو بدیل دا دی چې طالبان پاتې شي دا دغه رقم باندې چې غیر مشروع دا هم د افغانانو په ګټه باندې نه ده دویم آپشن دا دی چې ته غواړې چې جنګ وکړې نو جنګ چې کوې هغه هم ښه آپشن نه دی ځکه چې ستا عقبه به چېرته وي تا ته به کومک څوک درکوي ته به بیا د ایران پاکستان کې به دلته مرکزونه وي د هغې اهداف به بیا عملي کړې نو موږ خو دغه څلوېښتو کالو کې ولیدل چې دغه نیابتي جګړې د افغانانو په ګټه باندې دي نو جنګ هم آپشن نه دی ښه بدیل نه دی سره نو بل بدیل دا دی چې افغانان خپلو منځو کې سره جوړ شي خپلو منځو کې موږ دوه لارې لرو یوه لاره دا ده چې راځئ انتخابات وکړو احمد وګټل محمود وګټل چاچو وګټل همدغه طالبانو وګټل ته به دا منې که نه ځکه په یو اصول باندې به ځې که او که ته وایې چې نه د رایې مسله منم نه چاته حق ورکوم هر څه مې زما ټوله زما وایي او راشه زما حمایت وکړه زه فکر کوم چې دا هم قابل یعنې قبول دغه نه ده داسې لاره چې نه طالبانو دپاره ضرر وي نه مخالفینو ته نه ولس ته پکې ضرر وي هغه موږ لویه جرګه په افغانستان کې یو ماډل دی چې واقعي لویه جرګه یعنې په دې معنا باندې چې د ټولو اقشارو داسې نه چې یوازې ملایان پکې وي ټولو اقشارو د ټولو ولسوالیو د ټولو سمتونو د ټولو قومونو دې کې برخه واخلي هغه د افغانستان لپاره د راتلونکي هغه تګلاره تعیین کړي چې موږ څه کوو ځکه چې اوس فرضاً طالبان خپل ځان د ملت ته مسؤل نه ګڼي د طالبانو مشر ته ګورې نه سبا ته دغه ملا هیبت الله موجود وي په ډول مثال دا مړ شو د دې عوض به څوک تعینېږي په څه شکل به تعینېږي ستا اقتصادي پالیسي به څه شی وي یعنې ستا کرنسي مسله ده روابط د دنیا سره نور مسایل دي یعنې دا ټول لپاره ته مشروعیت لپاره ضرورت لري هغه ملي مشروعیت مهم دی ځکه دې زیات اوس فکر کوي چې موږ باید د نړیوال مشروعیت لاسه اما نړیوال مشروعیت ګټه نه کوي که ګټه کولو خو د تېرو زامنو لپاره به هم کړي وی که نه نو خبره دا ده چې ملي مشروعیت یعنې زیات مهم دی نو دې کې لویه جرګه زه فکر کوم چې بله لار موږ یعنې نه لرو که بل بدیل که څوک لري سړی کولی شي چې هغې باندې بحث وکړي سره نو په دې کې نه طالب نفي کولی شي نه طالب مخالفین نفي کولی شي نه ولس نفي کولی شي که چېرې یو قانون باندې توافق وکړو یو تګلاره توافق وشو بیا پس هغه که دا نور شیان بیا په قانون کې ځای کېږي په اساسي قانون کې دوی خو اوس نه اساسي قانون مني او نه ځکه پیسې د پخواني اساسي قانون په اساس راټولوي مالیه نور کردار یې د هغې باندې بیا اساسي قانون نه منو نو دلته په خپله دوی په یو عدم مشروعیت په دغه کې دي سره نو زه فکر کوم چې بله لار موږ نه لرو او دا هغه متوازنه لار به وي نه څوک نفي کولی شي دغه القاب او کاذب روایتونه چې موږ دنیا ماته کړې ده او څوک راځي چې تسلیم نه شي دغسې همیشه چې په ټوپک په زور باندې چا قدرت نیولی دا خبرې کړي دي بیا اخره کې موږ داسې لیدلي چې بېرته سقوط یې کړی ده سره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې بله معقوله لار زه نه ګورم ځکه د ګفتګو به څه رقم شروع کېږي یعنې مذاکرات به څه رقم شروع کېږي
خو یوازینۍ لار همدا ده دغه جمهوریت چې دوام وکړ ځکه چې خارجي قواوې وې خو فکري لحاظ باندې دا و چې یو لویه جګړه رامنځته شوه یو تګلاره د حکومت هلته معلومه شوله نو دغه تګلاره اوس په افغانستان کې معلومه نه ده چې ته څوک څنګه محاکمه کېږې څه رقم محاکمه کېږې د هغې حقوق به څه شی وي مشر به څنګه تعینېږي دنیا سره به ستا روابط څه رقم وي نو دا مسایل دي چې موږ یو لویې جرګې ته ضرورت لرو بله دا طریقه زه نه ګورم صداقتا نه کېږي ځکه که ته انتخابات هم کوې خو باید یو قانون په چوکاټ کې که نه هغه قانون وجود ونه لري انتخابات هم نشي کولی په دې دغه کې سره ځکه زه وایم چې لویه جرګه مهمه ده مننه ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب کور مو ودان یو نړۍ مننه چې د مرکې بلنه مو منله او وخت مو راکړ ډیره زیاته مننه تاسو نه ډیره زیاته درنو قدرمن اوریدونکو ښاغلی قدرمن شاه محمود میاخیل صاحب را سره په دې مرکه کې ملګری و چې د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل دی د ننګرهار پخوانی والي تیر شوی او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال هم دی درنو قدرمن اوریدونکو د مرکو د لړۍ به دوامداره ساتو له موږ سره اوسئ تل خوشحاله او آباد اوسئ